زما په یو ځای کې بیان یو نوجوان چې راوستو وایي مولانا صاحب دې تا سره ملاویږي. ما وی بالکل راولئ. چې کله راوستو نو هغه په خپله ګرځېدی نه شو، هغه داسې یو کس په اوږه باندې دا لاس اچولی او دا بل یې د بل په اوږه اچولی او ځان پورې خپې راښکودې چې راوستو. زه وله داسې راوچت شوم، کیم نه ولو. ما وی دا ولې مخ تک تور تښتېدلی، غوښه پکې نشته، تش هډوکې او پوستکی یې پاتې دی. ما ته مولانا صاحب ډاکټرانو راله بس میاشت نیمه ټیم را کړی دی، ما سره دومره ټیم نشته، ګردې مې فیل دي، په ډایلیسس باندې یم او تلیسیمیا بیماري مې ده دا ما دا ولې ته دې کیفیت ته راورسېدې؟ ما ته مولانا صاحب نشو تماشو کې اخته شو. مور به غریبه راته په انتظار وه، غلطه سوسایټي، غلط ماحول، غلط مجلس رانه داسې جوړ کو، نشو باندې اخته شوم. اول خو صرف چرس او افیم او سګرټ وغیره و که نه، بیا مې غټې نشې شروع کړې، بیا را باندې هغه نشو اثر نه کولو. ها بیا مې ځان ته ستنې والې. تقریبا یو میاشت مخکې موږ د خپل یو رشته دار جنازه وکړه. د څومره ټیم و تاسو ته پته ده؟ د 19 کالو نوجوانو آیسو کې اخته شوی و. آیسو کې ما د یو غټ ډاکټر سره په دې باندې خبر وکړه چې دا څه شی دی. ما ته مولانا صاحب دا داسې زهر قاتل سیز دی که نه چې په 6 میاشتو کې دننه انسان ختموي. زابل ورځ په لار باندې روان وم، دا نشیان د 19 کالو داسې هلکان په دې روډونو باندې په دې ګندونو کې پراته دي که نه. ما ورته وی دا ولې په دې حالت کې ته پروت یې؟ د الله بنده مور به په انتظاري، د هغې به دویانې نه وي، هلته به که ښځه یي بچي به په انتظاري، هغوی ته به ضرورتي، د پلار به ملا ټیټه شوي، د هغه بوډاپې ته به د سهاري ضرورتي، هغې مور ته به د مینې محبت ضرورتي، د خدمت ضرورت به یو تا دلته خپله ځواني برباده کړه. داسې ولې کې الله دې لمبې اوچتې کړي د هغه خلکو د هغه روزګارونو نه چې زما نسلونه یې برباد کړل، زما معاشره یې برباده کړله. ما ته وګورئ، علما ستاسو خیرخوا دي، دا کاریګر دي، دا کاریګر دي، د دغه ډیرانونو نه به یې راوچت کړي، د دغه بې حیایۍ د بازار نه به یې راوچت کړي، قرآن به ورله په لاس کې ورکړي او پګړۍ به ورته وتړي او په دې منبر به یې کښېنئ که نه. ولې نه منئ؟ نن هم غریب په 15,000 باندې ناست دی، په هغې کې هم ورسره کله د امیر صاحب نه لګي، کله ورسره د حاجي صاحب نه لګي. څوک وایي خپې کږې ایښي دي، څوک وایي په یو سایډ ولاړ دی، څوک وایي ویې خاندل، څوک وایي په موټرسایکل روان و، څوک وایي کوټې سر نه راټوپ کړل، څوک وایي لوټکي واړول. خدای ته وګورئ، غلبې لوټې ته وایي تا کې 2 سوري دي. کاش چې موږ د خپل سوري خو لږ وشمارلې. मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए. खत्म कैदा नफरतना दा मनफी सोच, دا کمزور ذهن، دا د هوس نډک نظرونه، دا د هوس نډک نظرونه، دا د بغض نډک زړه، دا معاشره نه ده، دا د اسلام مزاج نه دی. د اسلام مزاج، د قرآن مزاج څه شی دی؟ الله ستا حکمونه به منم، الله د محمد رسول الله سرور کائنات په سنت او خپل زندگی تیرو به کنه انشاءالله. راولئ کینوئ د خپلو علماو سره انشاءالله. زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ، تاسو به خوشحاله یئ انشاءالله. ټیک شو که نه؟ الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.